زه خو د احمدشاه ابدالي لمسی یم او زه دقیقا زه لونګۍ په سر وم. که ته وایې لونګۍ مه په سره وه ځکه چې حقاني په سره دا خو بیا ډېره غلطه خبره ده. هسې که دا ډول مثالونه زه ورکوم په افغانستان کې مشخصو قمندانانو عجیبه سټایلونه کول، خپل په سر باندې یو رقم ته یو شی کېښوده، بیا همغه قام یم پسې همسې ځي. زه اوس د هغه د کړنو پر بنیاد باندې د هغه د مشر د کړنو پر بنیاد باندې زه پر تاسو باندې نیوکه وکړم په نور قوم باندې؟ نه، هېڅکله هم نه. ګورئ، زما په قام کې به له شک پرته طالبان یي. دا چې اوس په افغانستان کې حاکمان دي دا بالکل پښتانه دي، خو ما یې ملاتړ نه دی کړی. خو ستونزه په څه شي کې ده چې ای کاش چې څوک ما کې زما په پښتنو کې هغه آزاد فکره ول. غازي امان الله خان خو تاریخ یې تاسو مخ ته پروت دی، هغه خو طالب نه و، هغه خو مجاهد نه و، هغه خو ډېر آزاد خیاله انسان و، هغه خو یو متمدن افغانستان غوښته. چا ورسره طالباني عمل چا ورسره وکړه؟ پښتنو وکړه؟ دروغ خو نه درته وایم. ډاکټر صاحب نجیب طالب و؟ نه. در مورد امان الله خان شما وقت صحبت میکنین به هیچ عنوان 94% نفوس افغانستان که مسلمان هستند حق ندارین بالایشان تحمیل کنین طرز لباس پوشیدن امی شکل که گفتین وقتی که تکرای پسر میکنه یا من نواسه کیستم گفتی. هیچگاه مردم افغانستان غیر از اقوام پشتون شما فکر میکنین به غیر از اقوام پشتون دیگه اقوام افغانستان مسلمان نیستن. واضح هست که در برابر کسی که مانند امان الله خان آزادی غیره. من یک روز برای خانمای تیک تاک گفتم شمایی که مبارزه میکنین، من این لحظه بالای خانم مهریار صدا میزنم. یک سوال میکنم دوست تاجک، یو پوښتنه زه غواړم چې دلته موږ او تاسو دغه کنټرډکشن خبرې ونه کړو. دوختې تاجک، زه تا نه دوه پوښتنې کوم. ملا صاحب عمر، دا د یو پښتون په صفت تاسو د دغه هیواد خادم او خدمتګار بولئ که غازي امان الله خان د یو آزاد خیال انسان په توګه دغه دواړه کې اردوتایشانه اردوش به نحو مختلف مملکت مرا خراب کرد. استاد محترم اوبت خیبر در فارسی از فکر من رفتن چی میگن؟ امی اضافه روی امان الله خان اجاب را نکرد. دختر تاجک، بسیار معذرت میخوایم سارا جان، امان الله خان حق از این نداشت که در افغانستان اجاب من نکنه، مانند که طالب‌ها در افغانستان به زور کار میکنن. زه غواړم دلته یو خبره غواړم دختر تاجک نه زه پوښتنه وکړم. غازي امان الله خان هم تا د پاره د منلو وړ نه، د ملا محمد عمر هم د منلو وړ نه. مهرباني وکړئ تاسو ماته داسې یو شخص معرفي کړئ د خپل په ژبه مو چې په دري ژبه خبرې کولې او د تاجک او شریف قوم پورې تړلی یو شخص راوښایي چې هغه زه وایم چې واقعیت چې د دغه دواړو نه هغه ډېر معتدل انسان. مهرباني وکړئ. حالا اگر شما در سن ما به او اندازه نمیکشه که ما بیاییم از حکومت امان الله خان الای فعلی گپ بزنم. اگر از دیدگاه ما تماشا نگاه میکنی یا مثلا مثال میخوایی، ما در دوره حامد کرزی بیشترین تجربه زندگی خود حاصل کردیم و وارد دانشگاه کابل شدیم، مکتب تمام کردیم. شما